السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د هر عکس نه لیکلي کاپي کړئ. مطلب که تاسو غواړئ چېرته شعر و شاعري د یو عکس نه کاپي کړئ یا بل څه لیکلي وي، هغه تاسو غواړئ چې هغه تاسو خپل موبایل ته کاپي کړئ. هغه لیکلي د عکسونو نه په عکس باندې څه لیکلي شوي وي او هغه لیکل تاسو خپل موبایل ته کاپي کول غواړئ، نو هغه تاسو څنګه کاپي کولی شئ. نو قدرمنو دغه طریقه درته راښایم نننۍ ویډیو کې. ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه خو دې نه مخکې ویډیو کې شنه راځي که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. دې لپاره به تاسو ته دغه اپلیکیشن پکار وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک ډسکرپشن او کمنټس کې شته دی. هلته نه به تاسو سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې انسټال کړئ نو دا به تاسو نه یو پرمیشن غواړي، دغه پرمیشن به دې ته الاف کوئ. اوس دلته کې تاسو ګورئ دا زما د موبایل ګیلري کې یو عکس دی، د دې لیکلي ته دلته چې دا ټیکسټ کم سکین شوی دی، کم کاپي شوی دی، نو هغه به تاسو ته ښکاري ښه واضحه. بس دغه شانتې تاسو څنګه کولی شئ چې هر لیکلي کافي کړئ. سمپل په کیمرا یو آپشن تاسو ته راځي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ټیک ده، په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دا خو یو آپشن شو د کیمرې ده. دا اوس کم لیکلي وي په پاڼه یا په بل څه باندې، د هغې نه به تاسو تصویر واخلئ. دا به بیا تاسو ښه ښکلی ریسایز کړئ چې کم ځای تاسو کاپي کول غواړئ نو هغه به تاسو کوئ. به دې کې تاسو سلیکټ کړئ، کراپ آپشن به تاسو ته راځي، په دې به کلیک وکړئ او ورپسې سکین یو آپشن به تاسو ته لاندې ښکاري. په دغه سکین باندې به کلیک وکړئ نو دا به اټومیټکلی دلته کې ستاسو موبایل تاسو سره سکین کي. دا وګورئ دا سکین شو مکمل، دا ما سره کاپي شو دی زما موبایل ته. دا وګورئ دلته کې دا فوټو وګورئ او دغه شانتې دا دیزي نه به تاسو بیا کافي کولی هم شئ. یو خو دا شو ټیک ده چې تاسو تصویر د کیمرې په ذریعې سره واخیستلو. اوس بل دا تاسو سره په موبایل ګیلري کې چېرته یو تصویر وي سیو، هغې نه تاسو لیکل کاپي کوئ نو خوا کې د کیمرې سره یو آپشن تاسو ته ښکاري، په دې به کلیک وکړئ. خپل موبایل ګیلري ته به لاړ شئ. بس دلته موبایل ګیلري ته تاسو راخلئ. دا وګورئ دلته کې کم لیکلي چې دا به تاسو څنګه کاپي کړئ، دا به اول تاسو د دې ځایږي نه کراپ کړئ. صحیح ده، مطلب سایز کې به یې برابر کړئ. که سایز کې څه ګډوډ وي نو هغه به تاسو د دې ځایږي نه ښه باقاعده ریسایز کړئ، کراپ شو. صحیح ده. اوس سکین آپشن تاسو ته راځي، په سکین باندې سمپل کلیک وکړئ. په هغې چې کله هم تاسو کلیک وکړئ نو دا به اټومیټکلی یو 2-3 سیکنډه 15 سیکنډو پورې ټایم واخلي او دا به ډایرکټ ستاسو موبایل ته د لیکلي چې دی هغه به کاپي شي. دا وګورئ دلته کې اوس دا کاپي شو ستاسو موبایل ته. ټیک ده، دا تصویر شو او دغه ټیک لیکلی شو. اوس دلته کاپي آپشن شته دی نو دا به د دې ځایږي نه تاسو کاپي کوئ. نو په دې طریقه ډېر په اسانه سره تاسو دغه هر څه چې دي هغه خپل موبایل کې کولی شئ. قدرمنو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي. که خوښ شوي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.